د ژوند په سختو سختو لارو مې گزاران شوی دی د ژوند په سختو سختو لارو مې گزاران شوی دی او په هر لار کې راته قدر د خپل ځان شوی دی حالاتو پوی کړو د حالاتو د بدلون په معنا حالاتو پوی کړو د حالاتو د بدلون په معنا وخت په سختۍ کې مې نظر په هر انسان شوی دی او نور به په نیمه شپه لیلا کلي ته نه راځمه نور به په نیمه شپه لیلا کلي ته نه درځمه د چم د خلکو د بیګا په ما ګمان شوی دی او د خوشحالۍ وختونه ټول ځان لره مه تېروئ د خوشحالۍ وختونه ټول ځان لره مه تېروئ ستاسو په ګټه کې زمونږ هم تاوان شوی دی ځکه جانانه د په چم کې سترګې ټیټې ګرځم ځکه په چم کې د جانانه سترګې ټیټې ګرځم دلته په ما باندې د هر سړي احسان شوی دی زړګی مې بیلو هیڅ مې بیلو ځان مې هم بیلو زړګی مې بیلو ځان مې بیلو هیڅ مې هم بیلو سهاره دا ځل راته فکر د ایمان شوی دی سلامونه مې واخلئ د کیمور ټي وي مینوالو ستاسو ورور زاهد الله زیار یم او پروګرام دی ګلورینې شیبې راغلی یم د خپل ګران ملګري غلام حبیب سحر اورګزۍ خواله د دې نه به ستاسو لپاره کلامونه ریکارډ کوو خواږه خواږه هغه به تاسو سره شریکوو د هغه ورونو دپاره چې د خصوصا د ملک نه بهر ورځې شپې د مسافرۍ تېروي د هغې دپاره موږ د کلیوال ماحول ته راغلي یو سحر صاحب هم ځان سره کېنولی ځکه چې تاسو د ملک نه بهر مسافر یې څومره په سخته تکلیف سره وخت تېروئ هغه نه خو هر انسان خبر دی او ستاسو په دې مسافرۍ کې موږ څه کولی شو دومره هم کولی شو چې ستاسو دپاره د کلیوال ماحول د کلي عکسونه د کلي ویډیو او د کلیوال ژوند د شعر په ژبه کې تاسو ته وړاندې کړو نو سحر صاحب ستاسو ډېره مننه کوم چې موږ له وخت راکړو زموږ په پروګرام کې تاسو موږ سره کېناستلی ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له د خپل قیمتي وخت نه وخت ویستو په خپل پروګرام کې موږ ته د کلام ویلو موقع راکړه ستاسو یو جهان مننه کوم مننه سحر صاحب دا خو ستاسو حق دی چې او ستاسو لویوالی دی چې موږ له دومره وخت راکړو په دې مصروفه وخت کې موږ سره کېناستی زموږ اورېدونکي به تاسو نه کلام اوري نو ډېره مننه به وي چې زموږ اورېدونکي ضرور تازه کلام واورو کلام دی چې ارشاد ما پسې ځان متړه زه له دې جهان ورک یم جهان خو څه کوي چې زه له خپله ځان ورک یم ما پسې ځان متړه زه له دې جهان ورک یم جهان خو څه کوي چې زه له خپله ځان ورک یم او تا پسې ځان مې کړو راټول چې د خپل ځان بشمه تا پسې ځان مې کړو راټول چې د خپل ځان بشم او دا رانه هیرو چې زه څوک یم او د چا نه ورک یم تا پسې ځان مې کړو راټول چې د خپل ځان بشم او دا رانه هیرو چې زه څوک یم او د چا نه ورک یم او زما لټون مه کوه پرېږده په قلاره کښېنه زما لټون مه کوه پرېږده په قلاره کښېنه او دا څه د نن خبره نه ده ډېر پخوا نه ورک یم او تاسو د مسافرو ذکر پکې وکړو او زما لټون مه کوه پرېږده په قلاره کښېنه زما لټون مه کوه پرېږده په قلاره کښېنه او دا څه د نن خبره نه ده ډېر پخوا نه ورک یم او تاسو زیار صاحب د مسافرو ذکر وکړو د هغو دپاره یو شعر دی چې ستا هر یو ساس کې راله غم راوړي یادونه راوړي ستا هر یو ساس کې راله غم راوړي یادونه راوړي او بس دی قلار شه مسافر یم باران ورک یم ستا هر یو ساس کې راله غم راوړي یادونه راوړي ستا هر یو ساس کې راله غم راوړي یادونه راوړي بس دی قلار شه مسافر یم باران ورک یم تا راله مینه راکړه درد هم راله تا راله مینه راکړه درد هم راله تا راکړو تا نه ورک شوی یم تا پسې جانانه ورک یم تا راله مینه راکړه درد هم راله تا تا راله مینه راکړه درد هم راله تا راله مینه راکړه درد هم راله تا راکړو تا نه ورک شوی یم تا پسې جانانه ورک یم او جاړم ځان له یو طرف ته غریو نیولی یم جاړم ځان له یو طرف ته غریو نیولی یم او لکه ماشوم ګڼه میله کې د بابا نه ورک یم زما د مینې د احساس چې تا ته پته لګي زما د مینې د احساس چې تا ته پته لګي او سهار پخوا به زه له دې فاني دنیا نه ورک یم ما پسې ځان مه تړه زه له دې جهان ورک یم جهان خو څه کوي چې زه له خپله ځانه ورک یم ډېر خوندور کلام ډېر خوند یې وکړو موږ ته یې په دې شنو پټو کې د شړشمو په ګلونو کې یقینا چې ډېر خوند واغسته او زموږ اورېدونکي تمه لرو چې د دې نه بیا خوند اخیستی او سهار صاحب چونکې موږ دومره د لرې ځای نه راغلي یو او زمونږ اورېدونکي کتونکي هغې هم دا نه خوښوي چې تاسو په یو کلام باندې معاف کړي نو زه هیله لرم چې تاسو موږ سره بل کلام شریکوئ زموږ کتونکو سره انشاءالله یو بل غزل دی چې ارشاد زړګی
نظر می چا د مینې په نظر باندې دوکه شو نظر می چا د مینې په نظر باندې دوکه شو زړګې مې یو ځل بیا په سپین بشر باندې دوکه شو نظر می چا د مینې په نظر باندې دوکه شو زړګې مې یو ځل بیا په سپین بشر باندې دوکه شو کاته چې د مینې خو یره په زړه کې کاته چې د مینې خو یره په زړه کې ونن بیا د داسې سترګو په اثر باندې دوکه شو او زمونږ د بربادۍ ټولو نه غټه وجه دا وه دا ټولو پښتنو ته ډالۍ زمونږ د بربادۍ ټولو نه غټه وجه دا وه زما د قوم واکمن رانه ډالر باندې دوکه شو زمونږ د بربادۍ ټولو نه غټه وجه دا وه زما د قوم واکمن رانه ډالر باندې دوکه شو او یو کس هم د دې سیز د حقیقت پروا ونه کړه یو کس هم د دې سیز د حقیقت پروا ونه کړه او هر کس رانه په خوله د پاډوګر باندې دوکه شو مذکر صاحب ارشاد دی چې ویل یې دومره بد نه و نو بیا ولې ما پرېښو ویل یې دومره بد نه و نو بیا ولې ما پرېښو ګمان مې رانه هسې په سهار باندې دوکه شو ویل یې دومره بد نه و نو بیا ولې ما پرېښو ویل یې دومره بد نه و نو بیا ولې ما پرېښو ویل یې دومره بد نه و نو بیا ولې ما پرېښو ګمان مې رانه هسې په سهار باندې دوکه شو ډېره مننه سهار صاحب ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکړو زموږ سمو د خوند نه ډک کلامونه شریک کړل تمه لرم چې زموږ د کتونکو به هم خوښ شوي وي ګرانو کتونکو خپل کوربه زاهد الله زیار ته اجازت ورکړئ د لوی الله په امان